افغان لوبډلې په دویمه تمریناتي لوبه کې هم د نیوزیلند لوبډلې څخه ماته وخوړل. نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه تمریناتي لوبه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د یوې زبردستې په زړه پورې لوبې وروسته په 2 ویکټو سره ماته وخوړل. دا لوبه چې په تلویزیون هم نه وه او هیڅ سکور یې هم په ویب سایټونو کې نه و، نو په پټو سترګو مو لوبه وکتله. معلومه نه ده چې کوم لوبغاړي ښه لوبه وکړه، کوم بده لوبه وکړه، میس فیلډینګ سوی دی، کیچونه میس سوي دي، د هغه په اړه معلومات نه لرو. یوازې کرکټ بورډ 10 اوره او 15 اوره وروسته معلومات ورکوله، نو په پایله کې افغانستان لوبه وبایله. نو دا لوبه د ګټل او بایلل راځي، خو د تیرې لوبې په پرتله نن ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړه. لکه څنګه چې د پاکستان سره لوبه ترسره کړې وه، نن یې دوه اړخیزه لوبه ترسره کړه. په توپوهنه او توپچونه کې ډېر ښه وځلېدل. په نن لوبه کې افغان لوبغاړي یو ځل بیا د ډېر وخت وروسته پوم ته راغلي وه. رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، احمد شاهدي، صديق اتل چې ډېرې منډې جوړې کړې او افغانستان د یوې سترې لوبډلې پر وړاندې 306 منډې هدف وټاکي. نو دا د افغانستان لپاره هم د ویاړ خبر دی چې رسمي لوبو ته به لوبډله ډېره ښه چمتو سي. افغانستان د دې لوبې په پیل کې لومړی توپوهنه ترسره کړه. د لوبې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې جوړې کړې او 306 منډې هدف یې وټاکي. ګربز په 107 بالونو باندې 110 چټکې منډې جوړې کړې، 12 څلوریزې او 1 شپږیزې په بيټينګ شامله وه. ابراهیم زدران 32 منډې جوړې کړې، صديق اتل 52 چټکې منډې ترلاسه کړې او احمد شاهدي بیا 40 منډې ترلاسه کړې. نیوزیلند لوبډلې د یاد هدف په تعقیب کې توپوهنه پیل کړل. د لوبې په 40.15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ او افغانستان ته په 14 بالونو او 2 ویکټو سره ماته ورکړه. د نیوزیلند لپاره ډیوین کانوي 60 منډې جوړې کړې، مارک چپمن 40 منډې جوړې کړې، ګلین فلیپس 40 منډې جوړې کړې او په وروستیو کې ډارل میچل بیا 14 چټکې منډې د خپلې لوبډلې په ګټه جوړې کړې. د افغان لوبډلې لپاره په توپچونه کې راشد خان په 2 اورونو کې 33 منډې ورکړې، 2 ویکټې یې ترلاسه کړې. نور احمد په 10 اورونو کې 80 منډې ورکړې، 2 ویکټې یې ترلاسه کړې. ډېر زیات وټکول سو. عظمت الله عمرزي بیا 1 ویکټ ترلاسه کړه. په دې هیله چې په رسمي لوبو کې ښه کمبیک وکړي، په رسمي لوبو کې ښې لوبې ترسره کړي. افغانستان د راتلونکي جمعې په ورځ د روانې میاشتې په 21 نیټه د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې خپله لومړۍ رسمي لوبه پیلوي، په دې هیله چې په رسمي لوبو کې ښې لوبې ترسره کړي او وکولی سي چې بریاوې ترلاسه کړي. لومړۍ تمریناتي لوبه ډېره بیکاره ترسره سوې وه. دویمه تمریناتي لوبه د نیوزیلند سره 2 اړخیزه لوبه ترسره سوه، بهترینه لوبه ترسره سوه. د لوبې ګټل او بایلل دا یوه برخه وي، خو نیوزیلند لوبډله چې وختي پاکستان ته راغلې ده، دلته یې 3 اړخیزه سیریز هم وګټي. نو واقعا دوی دلته ډېر وخت تېر کړی دی، د هوا او پیچونو سره ډېر زیات بلدتیا لري. افغان لوبډله چې تازه کراچي ته رسېدلې ده، تېره ورځ ورسېدل او نن یې لوبه ترسره کړه، بیا هم ښه لوبه ترسره کړه.